Al Doha Islamic Sound System. Rabita number 0300 5949 296. ګورې مناسب توکل دی ته ویل شي ښه کله چې د دین خدمت کوي مناسب دا قسم نصوص هغه په ذهن کې وساته بس تا ته څوک هم څه نقصان نشي رسولی نه درته مناسب انتظامیه رسولی شي نه درته مخالفین هیڅ څوک یې نشي رسولی دا یقین وساته چې د الله د طرف نه نو مقرر چې مقرر یې به درته هسې مرسي که کور کې نه مرسي به درته او چې مقرر نه وي بیا چې ټوله دنیا بل طرف ته شي د حدیث نه معلومه شي تا ته هیڅ نقصان دا مونږ پسې راپسې وو مناسب راورسېده الله تعالی ورته مرو ښودله زمونږ سره دوه ملګري هغه چې مې زبانه نو زمونږ ملګري یم خو دغه و چې زمونږ د نوجوانان احناب دغسې فعال ملګري نه وو نو کوم چې هغه دوه ملګري وو شهیدان شو کوم چې مونږ درې ملګري د نوجوانان احناب ناست شو مونږ درې واړه بچ شو زما خو مناسب دغه هم راجیبه وه دې ځای کې ګولۍ رانه نوتې وه په دې وتې وه او بیا چې الله تعالی بچ کوي دا ګورې مناسب یو ګولۍ دلته وتې وه په دې باندې دا د ناب خواب وسم شته دی د دې نه آر پار ګولۍ وتې وه هډوکی نه و مات دې ځای کې یو لګېدلې وه په دې ځای بیا یو د شانه په دې ځای لګېدلې وه د مرۍ سره یې وتې وه یو د لاس سره دلته د پتون کې هم آر پار یوه وتې وه مناسب دلته خالص دا هډوکی لګېدلی و غوښه وړې وه په دې یو ځای کې مناسب یوه ټانکه ماته نه ده راکړې یوه ټانکه هلته چې لاړو نو دوی هغه ډاکټران هغه پیشنټر ته زه دننه کړم نو زه خو پوه وم بر څه مې کاته په هوش کې وم مناسب زه بالکل نه یم بېهوشه شوی یو سیکنډ لپاره په دې کوم وخت کې چې مونږ ولګېدو پراته وو نو ما هغه امداد الله مولوي صاحب دی ما وکتو چې دی هوش کې دی نو ده ته مې په لاس اشاره وکړه پراته وو څوک نه خبر مونږ نه نو ده ته مې اشاره وکړه ما ورته چاته رینګ وکړه چې څوک راشي اوچت خو هم کې وسو کسان وړوکي کمره وه 5 کسان پکې پراته وو نو بیا د هلته ډاکټران چې وو دیو په دې سوچ کې و چې دلته سوری وکړو پیپ ورښکته کړو د ساه خو بیا چې وکته ویل نه ګولۍ وتېره ضرورت نشته دی خو دا ډاکټران لګیا وو خپلو کې دهی کاته نو دوی ویله چې ده به د ټول عمر دپاره که بچ شي نو د ټول عمر دپاره به د اواز نه وي اواز به ختم وي ما ورسره په دې ګنټه کې دننه دیو سره خبرې شروع کړې دیو پیپونه میپونه راوړه هغه قیسې مې سې راوړې چې وړو بولو دپاره یې لګېو ده هغه ته ما اشاره وکړه د لاسونو اوس ما نه خوځېده دواړه لاسونه لګېدلي نو ده ته ما اشاره وکړه ما ورته مه کوه ډېر زور دی ولګه ما ورته مه کوه بس نو بیا طالبانو په ګیټ کې په زور راننوته نو بیا ډاکټران منع کړه ورته مه لګوه بس د زمونږ استاد دی مونږ هر څه خدمت کوو بس مه لګوه بیا دیو ته مناسب دیو صرف دومره کړي ماته پټای کړی ده بس نور زیاتی هیڅ شی نه دی کړی دی مالا یو ټانک کم نه درا کړی بیا دی روزه کې زور نه مې ډاکټر ته پروفیسور دی کمپلیکسو مشر سړی دی زور سره کې د ټولو معاینه وکړه د مړی ډېر په تعجب سره ماته ژوند کې زه پیله ځل دا کیس ګورم چې په دې څوک لګېدلی دی په دې باندې ګولۍ راوتې او دی بچ شوی دی نو بیا ما ورته اخره کې ویل ما ورته ویل ډاکټر صاحب اوس پابندي خو نشته دی درس بیان بل شی نو دی داسې په سوچ کې شو ما ته وایي مړه چې په دې کې تا الله تعالی بچ کړی هېڅ پابندي نشته دی کوه او بیا دا مخکې و ما مناسب دغسې کوله پرهیز به مې کوو یخوبو نه غوړو نه په وریجو نه او مستو نه اوس د لګېدو نه پس مناسب و 4-5 غنټې درس 5-6 بیانونه ورسره او دغسې نه مناسب په زور سره سکل پرهیز هم نه کوم د هغې نه وروسته الحمدلله مرۍ مې ټیکې مرۍ مې دغسې نه ده شوي زه په سټیج کې یم زما د مرۍ ونښلي نو د هغې سره اکثر ملګري ما ته ووایي مرۍ دی څه مسله شته زه ورته یم هغې نه وروسته ښه ټیټ شوي ده مثبته شوي زه کې داسې ورځ یو بل خطیب صاحب ناست و نو هغې ډېر په تعجب سره ګاته یو ځای م روټۍ خوړه چاول هم ما خوړه ماسته مې هم خوړه ما ته ویل ته پرهیز نه کوې ما ورته ویل نه کوم پرهیز څه ته وایي اوس دا د الله تعالی نعمتونه دي دغه به ځان بند کړو نو ګوره چې کم تکلیف الله تعالی نه لیکلی تا لپاره تا ته نشي رسېدی دلته بیا په دقه کال باندې رمضان و زه ووتم یو ختم ته
اډاګي شیخ صاحب دی تفسیر ختم ونه غو خپل ریمو کو ورځ مخ کی نو بیس بیمارم خورغلم ورته واپس راتلو نو ما سره ډرایور نه اوس په دې لاس لا پیل حالت دی اډو کې مسله وا خپل غو ډرایوینګ نه شو کولای خود ته مې ویل روزه و د ډرایور ته مې لر بخښو ما ورته زه تاوشه مرته ویګه د خو مې خپل زی ته تاوشه تا بل ته زه کوس کوم زه خپل گاډي راولم کسان را سره ډېر کلک شو ما ته چې به څنګه راولې دا خو در مورته نه تزا دې په زور تاو کو به دا غزینه می کارم نو دغه سلالم د صدر پورې واپس راغلم دل د جرالم پولیس ولاړو ما ته واپس شمرته ولې د لار کې بم خې خو دا شو نو ما ته لار کې بم پروت ته او د لار بدل کنو بس غوی بیا بم مو یستو دا بل ټیکو الله تعالی ناکام کو بیا پروس کل دلته زمونږ د کیمرو سره کسان وهلیو د دې کې یو مونږ معلوم کوم راوچت کو نور کسان هم راوړه دې ماته ویل چې په دې میاش کې سلور کسان تاسو دې کو سه ته مونږ موټر سایکل باندې راغلی یو تقریبا چې په دې یو میاش کې سلور پیری تاسو راغلی یو خمو صلاح دیو په دې باندې راغلی دي سيزونه بوټ کړي چې اوس مو وکړو گزار ور باندې او مناسب د دې هر څه چې کم تکلیف درته الله تعالی نه دی لیکلای کنه هغه کلم تاسو نشي رسیدي د ژوند او د مرګ مالک هغه الله تعالی دی البته دغه اسباب نو دغه اختیارول مناسب سنت طریقه را زمونږ بل ملګری اپا سی په بورقه کې راغی کلاشنکوف یې پیرويستو بس ورله کېغو دو سو کپ نشدره او دغه کلاشنکوف کار پرې غو دو په ماشي زور کې ټک 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 شي کار نه کوي د سره نو چې کله د دین خدمت کې مناسب وو به ذهن دغه ولر بس چې الله تعالی کم تکلیف د تاره لپاره لیکلې دا وکور کوم درسي چې کوم الله تعالی نه لیکل کنه د ټول دنیا راځم شتات نشي رسوله عزت او ذلت مرګ او ژوند د هر څه د الله په د دومره ایتونه تیرو زمونږ خو ایمان دی دا کنه نو مناسب بیرچا پروا م کوه بیرچا نه یریږه مر حق په باب کې استدلال د حدیث نه معلومه شو چې ما فوق الاسباب سوال کول او امداد وختل بیا دا وا کله چې واقع وشوله زما ذهن داو مې ګوره چې کمزې کې وو مې زبانان مونږ سره ولګي دواړه شهیدان شو ما وی اوس خو به دغه شي دی بیماری وخت کې ما سوچ کوو ما اوس به څوک مونږ ته زیرا کولو ته نه تیار لکه اوس بار سړی ریږي چې اوس مونږ ته مصیبت جوړي لا هغه بیماری نه لخښویم نو چې دې دوران کې د خپل ملګری بتل راتله د ټولو هر یو ماته ول زمونږ ما په خپل ځکه تاره لپاره دفتر جوړ کو چې کله راځي هم پدې کې وي نو هغه خلکو نورم شوق را زیات شو ختم نشو هغه سره کم نشو زیات شو الحمدلله دلته یو سپینګره شهید شو د غرونه رااله سترو کې خیرات له ماته ول دغه سمر خو مونږ د خدای نه غواړو او بیا چې دا کمیغه دغه دوه شهیدانو د غوینه مکپړې دغه کړي بیا خو هغه تفتیش د پاره د سی ډي ټي والا وړي زمونږ نه مکپړې مپلې کټ ریل تک واسکټ او غیب کټ کو دلته سید جان امیر سے پیژنې دلته راځي تاسو ته کله خیر خدمت ترازی زورور تکړه سړی دغه پکور کې د کپړې سره سلور روز پورې پرتی وي به خو راغوي نه خو غ نور ویوړي دا وینو خو بیا غ نور ویوړي سی ډي ټي والا هغه دلته وسم راځي ته پوسټ کله وکي هغه د سلور روزو پوری زمونږ په ټول کور کې هغه کور ولا ته پته وبار خو چاته نه پته هغه د سلور روزو پوری زمونږ کور کې ول دومره یو قدرتي خوشبوئی وا چې د سر مونږ دغه خوشبوئی نه وکړه هغه چې کپړې ویوړې بس بیا خوشبوئی ختم شوله د کوم کمره کې چې مناسب دي کې د حادثو شو دی بیا تعالی وهله نو وسم خلک ور باندې ګوهان دل دي شکر سره درې ورځې بعد ورته دغه سی ډي ټي والا راغله پولیس ورته راغله دیو کول نو دیو ماته ول ته مینس کې خو د سرخان پروتو په روټي پرته و نو دیو ماته چې دا روټي چې و د چړنې سي کړي و دا و چې شوی و او دا وینه چې کوم پرته و وینه ټول پټوله د مکمل تازه پرته و نو نو مناسب د حق د پاره قرباني ورکول چې مونږ دا جذبه نه لرو الدوحہ اسلامک ساؤنड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी महाफिल मजालिस
जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 0300 5949 296।